د ولسمشر غني تازه خبرې اختر کې سمنګانو ته ولې تللی و، هلته یې څه وکړل او څه یې وویل. ګران اورېدونکو السلام علیکم. ولسمشر محمد اشرف غني پرون سهار د یو لوړ پوړي دولتي پلاوي په مشرۍ د سمنګان ولایت د عمومي وضعیت د ارزونې په موخه د دې ولایت مرکزی بک ښار ته سفر وکړ. ولسمشر د سمنګان مرکزی بک ښار ته له رسېدو سره سم هغه ځای ته ورغی چې وروسته تروریستي برید پرې شوی و او تر هغه وروسته د دغه ولایت د مختلفو قشرونو غوښتنې وړاندیزونه او ستونزې له نږدې واورېدې. وروسته ولسمشر غني په خپلو خبرو کې وویل کله چې سمنګان ته راځم د سهراب مور تهمینه مې یادېږي چې څه زړور زوی په خپله غېږه کې رالوی کړ. د سمنګان حماسې په تاریخ کې ځانګړی ارزښت لري. ولسمشر وویل زه په ایبک ښار کې د تروریستي پیښې د همدردۍ او تسلیت څرګندولو لپاره دلته راغلی یم. نوموړي د خلکو د غوښتنو په ځواب کې وویل چې د اوبو برخه کې به د روان کال تر پایه تصمیم نیسي او د دې ولایت لپاره به 4 بندونه په نظر کې ونیول شي. هغه په ټینګار سره وویل زموږ اوبه زموږ ابرو ده، په موږ پورې اړه لري او هغه مدیریت کوو او د بامیان د ریسوب سړک جوړولو کار چټکوو. غني د نورو ډیرو ژمنو سره په داسې حال کې د سمنګانو د قانونو د امنیت خبره وکړه چې طالبانو څو ورځې وړاندې د بدخشان د منجان او لاجوردو د قانونو د نیولو هڅه کړې وه. ښاغلي غني دغه راز له خلکو وغوښتل چې الکترونیکي تذکرې واخلي او د افغانستان د داخلي منابعو په انکشاف تمرکز وکړي. محمد اشرف غني زیاته کړه د افغانستان د شمال راتلونکی مرکزي اسیا پورې تړلې ده او لوی سیمه ییزې پروژې د عملي کېدو په حال کې دي. هغه د سولې باره کې هم وغږېد. ولسمشر غني وویل د سولې په اړه نهایي تصمیم به د افغانستان ملت نیسي او په دې برخه کې به ډېر ژر مشورتي لویه جرګه جوړه شي. په هر حال تاسو د ولسمشر محمد اشرف غني د دغه خبرو په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شي حبیبي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لیو بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.